پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر تندې ماته کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو لیدونکو، موږ بیا نن د ځانګړو مرکو په لړ کې بیا د کابل ولایت پوهنې ریاست ته راغلي یو. غواړو چې په دې اړه له ښاغلي عبدالحق حقانی د کابل ولایت د پوهنې رئیس سره ځانګړې مرکه ولرو. رئیس صاحب، تاسو نه ډېره زیاته مننه په دې چې سره له ډېرو مصروفیتونو موږ ته بیا هم وخت راکړه چې د تاسو سره د کابل ولایت د پوهنې ریاست په اډانه کې ستاسو د لاسته راوړنو او کړنو او کوم هغه فعالیتونه چې تاسو سرته رسولي دي مرکه ولرو. په سر کې مهرباني وکړئ رئیس صاحب که راته ووایئ چې تاسو په تیرو 2 کلونو کې کومې لاسته راوړنې درلودلې دي؟ موږ الحمدلله چې کوم وخت موږ دلته راغلي یو نو د موږ لاسته راوړنې خو ډېرې دي، خو عمده د موږ لاسته راوړنې چې دلته سوي دي په کابل ولایت کې چې موږ پورې مربوط دي، نو هغه د بعضې ښوونځیو ترمیمات دي چې په هغې کې تقریبا څو ښوونځي ترمیم موږ کړی ده، څه د خپلې بودیجو نه او څه د مؤسساتو له لارې نه، چې هغه د مؤسساتو کومې ښوونځي چې تعمیراتي موږ ته جوړ کړي دي، یو په کلکانو کې یو ښوونځی موږ ته ترمیم کړی ده، جوړه کړې ده نوې، او بل په پغمان کې ده، او 2 دانې نورې په الحاله د هغوی له جوړېدو د هغه لاندې دي چې اوس هم ترمیم روان ده، او بل د موږ د خپل د بودیجې نه چې موږ کومه ترمیمات کړي دي نو هغه تقریبا د 4 ښوونځیو دغه احاطې دیوالونه دي، او مدارسو ته یو څه څاګانې دي چې موږ وهلي دي، او د مدارسو بعضې مبرزونه دي د امارت د خپل د موږ د ریاست بودیجې نه جوړ شوي دي، او نور د لیسو او د مکاتبو د ارتقا په خاطر باندې چې هغه موږ ورته ارتقا ورکړې ده د لزوم دید له وجې نه، چې تقریبا 8 متوسطې لیسو ته ارتقا کړې ده، او د 10 ابتدایي متوسطې ته ارتقا کړې ده، او په الحمدلله چې د موږ په دغه کال کې په نوي کال کې جدید شموله موږ ډېر الحمدلله لرو چې تقریبا 20,000 شاګردان موږ جدید شمول لرو، نو دغه موږ خپلې لاسته راوړنې هغه عمده نور خو الحمدلله تاسو ته معلومات کیږي چې ډېر بدلون پکې راغلی ده له پخوا نه، هم شاګردانو کې، هم درس کې، او هم د معلمانو د ظرفیت لوړوالي په حالاتو کې ډېر بدلون راغلی ده. د کابل ولایت د پوهنې ریاست په چوکاټ کې په کومه شمېره زده کوونکي دلته په زده کړو باندې بوخت دي؟ موږ خو الحمدلله خپلې تقریبا د دولت د امارت 451 ښوونځي لرو، او خصوصي بیا 160 ښوونځي لرو. دې کې بیا تقریبا د دولت کوم هغسې دي شاګردان 3,51,500 تابع شاګردان لرو، او د خصوصي ښوونځیو تقریبا 50,603 شاګردان لرو. دې کې بیا مجموع موږ باندې الحمدلله 5,802 ښوونکي لرو په الحال. دې کې بیا موږ بعضې تقریبا چې د موږ راتګ دلته راغلی ده 900 موږ ښوونکي د ګمارلي دي، چې هغه تقریبا نیمایي د موږ د حکمي ګمارل شوي دي، او څه د آزاد رقابت د امتحان له لارې راغلي دي. د اسلامي امارت تر واکمنېدو را په دې خوا کوم مثبت بدلونونه د کابل ولایت د پوهنې ریاست په اډانه کې ترسره شوي دي یا تر سترګو کېږي راغلي دي؟ موږ خو الحمدلله یو خو درسي نظام وکنه دغه بدلون په درسي نظام کې
موږ خو یو الحمدلله چې کوم ما چې مخکې درته ویلې چې تقریبا معلمینو ته موږ ډېر سیمینارونه د هغه د ارتفاع لپاره چې د دوی سویه د درس لوړه ورکړي دي او یو دا بدلون ښه پوره بدلون او بل د شاګردانو راتګ چې خلکو دا ګمان کوو چې نو امارت راغی ټولو مدرسو ته به مخه سي نو مکاتب به پاتې سي نو هغه الحمدلله خلکو بیرته ما خپل کوم حالات د امارت چې ولیده ټولو بیرته توجه مکاتبو ته کړې ده او د امارت هم ښه پوره توجه ده ورته. مننه رئیس صاحب. په تیرو کلونو کې د مسلکي ښوونکو نشتون یو ډېره ستره ستونزه او ننګونه وه د معارف په چوکاټ کې. په دې اړه مو تاسې کومې فعالیتونه کومې لاسته راوړنې درلودلې دي؟ د موږ مسلکي ستونزه سته ده خو کوم پورې چې څومره موږ الحمدلله کوشش کړی ده یو څه حل کړی ده او یو څه زیات پاتې ده ځکه چې موږ ډېر کمبودي لرو. رئیس صاحب په تیرو نظام کې د نظم او ډسپلین او د بې نظمۍ شتون په ښوونځیو کې یوه ډېره ستره ننګونه وه. په دې اړه تاسو د کابل ولایت د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د نظم او د ډسپلین په راستنېدو کې تاسو کوم کارونه سرته رسولي دي؟ د موږ د مکاتبو د نظم او د انضباط په خاطر باندې ډېر بدلونونه راغلي دي. لکه موږ چې اول کې راغلو ګرځېدو به نو د شاګردانو هغه نظم کوم طریقه چې د مکاتبو ده که نه نو هغه اکثره لحاظ نه و پکې ځکه چې هلته خو زورواکي وه هغه څومره شاګردان چې وو هغه د دې زورواکانو بچیان هر څه چې به یې کول نو همغه یې کول. اوس الحمدلله ټول د امارت کنټرول کې امارت چې کوم نظم ورته جوړ کړی ده د درسي نظام په خاطر باندې او نور د مکاتبو سهار چې کله شاګردان راځي خپل نظم لپاره بیا هغه سرندوی لري نو سرندوی ولاړي نو بیا ټول لاین ودري خپل ترانه یا کوم عالم ورته لارښوونه وکړي هغې نه پس نور خپل درسونه نه څوک د باندې ځي نه څوک بل کار کوي ما خپل درس ته متوجه وي. سږ کال په کومه شمېره زده کوونکي کولی شي چې د کانکور ازموینې ته لار پیدا کړي؟ نو دغه تیر کانکور چې تیر سو موږ الحمدلله تقریبا د کابل ولایت 6,800 شاګردانو ورته لار پیدا کړې وه نو آینده به هم انشاءالله تعالی ښه به وي. د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې غواړم وپوښتم چې په تیر نظام کې خیالي ښوونکي یا خیالي زده کوونکي خیالي ښوونځیو شتون درلوده. په دې اړه مو څه اقدامات سرته رسولي دي؟ کوم کارونه کړي؟ دا مشکل په ځای ده که مو حل کړی ده؟ ښه پوښتنه دې وکړه الله دې اجرونه درکړي. نو د خیالي په شاګردانو د خیالي معلمانو موږ خو الحمدلله احصایه ده که نه د احصایه لرلو نه موږ ټول ته بررسي وکړله د ټولو ولسوالیو د لیسو او د رسمي مدارسو کوم خیالي شاګردان چې وو نو په مدارسو کې خو دومره نه وو خو په لیسو کې وو خصوصا په شمال زون ولسوالیو کې نو هغه الحمدلله هغه موږ ټول په ستالب کې ډېر وو او په میر بچه کوټ کې ډېر وو په شکردره کې وو او داسې په چارسیا کې ځینې وو نو الحمدلله هغه د احصایې له لوري نه هغه موږ ټول ختم کړی او اوس الحمدلله نه خیالي شاګردان لرو نه خیالي معلمان لرو. رئیس صاحب تاسو څخه یوه نړۍ مننه. ګرانو لیدونکو زموږ نننۍ ځانګړې مرکه د ښاغلي عبدالحق حقاني سره همدومره وه. خدای وکړي کومې پوښتنې چې ستاسو سره په ذهن کې وي هغه موږ ځواب کړي وي. تر بلې بیا دغه خپرونې چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یو تاسو په لوی او بخښونکي الله باندې سپارم. پکار باندې شي مینا د کتاب او د قلم د